سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي جملې په دې شکل دي: do as you like. do as you like. هر څه چې دې خوښ وي یا هر څه چې کوې ویې که. all our plans went wrong. all our plans went wrong. زموږ ټوله پلانونه خراب سو یا غلط ولاړله، یا مثلا هغسې چې موږ غوښته هغسې ونه سوه. how is business. how is business. تجارت دې څنګه دی، یا راکړه ورکړه دې په کار کې څنګه ده، یا کاروبار دې څنګه دی. what is the name of that river. what is the name of that river. د هغه رود یا د هغه سیند نوم څه شي دی. she follows her brother wherever he goes. she follows her brother wherever he goes. دا خپل ورور تعقیبوي یا په خپل ورور پسې ده څاري یې، هغه چې هر ځای ته ځي. he ran into the room. he ran into the room. دی و خونې یا وطاق ته میدان کړله یا وځغستله. I had lost my phone. I had lost my phone. ما څخه تلیفون یا زما تلیفون را څخه ورک سو. The box is made of wood. The box is made of wood. صندوق یا بکس د لرګي څخه جوړ شوی دی. What is in the box. What is in the box. په بکس کې یا په کارټن کې څه شي دی یا څه دی. he knows a lot about animals. he knows a lot about animals. دی د حیواناتو په اړه باندې ډېر پوهېږي یا د حیواناتو په اړه باندې دته ډېر معلومات شته. she adores cats. she adores cats. دا د پیشانو سره مینه کوي یا پیشانو ته مینه ورکوي یا یې نازوي. whose bag is this. whose bag is this. دا د سکول د چا دی. what are you going to do. ته څه غواړې چې ویې کې یا څه پلان لري چې تر سره یې کې. the milk tastes sour. the milk tastes sour. شیدې خیدک سوي دي یا تروش خوند کوي یا تروش یا تریو خوند کوي. my little brother can read English. my little brother can read English. زما کوچنی ورور یا کشر ورور کولی شي چې انګلیسي ووایي د خط له مخه. دوستانو، خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست او سر مو باندې خلاص شوي. په کوم جمله په کوم لغات کې کوم مشکل لري ورباندې پوه شوي ناست، تاسو کولی شئ چې کمنټ راته راکړئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو یا ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چای.